نن په برادر واړی د کریسنټ ماډل سکول اینډ کالج واړی کې د سالانه نتایج په سلسله کې یو خوندور تقریب را جوړ شوی وو. په دغه خوندور تقریب کې د نورو نجی سکولونو استادانو په شمول نورو ګڼو خلکو هم ګډون کړی وو. د تقریب باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. وروستو د سکول ماشومانو رنګارنګ ملي نغمې، نعتونه، نظمونه او نورې خوندورې ټبلو وړاندې کړې. بنګارونو یاقوت او مرجان جوړ کړي، کوټ بنګارونو یاقوت او مرجان جوړ کړي چې سړی څومره د کار دی نو استاد دی. First of all, I introduce myself. My name is Kamal Nisar. My father name is Nisar Khan. I read in class KG. I am very thankful of my teacher to give me opportunity for the presentation. मदीने की दीवानी हूँ मैं, उन गलियों की मजनू, मेरे दिल की ये हसरत है मदीने पाक में जाओ. د کریسنټ ماډل سکول پرنسپل جناب اسدالله خان د سکول سالانه ریزلټ واورولو. قاسم اقبال. थर्ड पोजीशन मलक खालिद. फोर्थ पोजीशन हमदान ज़ेब. फोर्थ पोजीशन वासिफ हिलाल. وروستو د انعاماتو سلسله شروع شوه. په سکول کې په اول، دویم، دریم پوزیشن طالب علمانو د سکول د پرنسپل اسدالله خان او نورو استادانو لخوا ټراپیانې، شیلډونه او نور انعامات تقسیم شو. د سکول د نورو ګڼو هلو ځلو په هکله د سکول پرنسپل جناب اسدالله خان میډیا ته داسې وویل: تعلیم زمونږ میشن دی. زمونږ دا کوشش دی چې د دې علاقې خلک تعلیم یافته کړو، د دې نه ښه انټلیکچوال خلک چې دغه وباسو، ډاکټران، انجینران او دغه شان د دیو په کریکټر بیلډینګ باندې موږ فوکس ورکو. اوس د نیکسټ ایئر دپاره زما دا اراده ده چې موږ داسې ماشومان تیار کړو چې په ایسیلوز بیس باندې د هغو موږ تعلیم او تربیت وکړو چې یو ماشوم څه شی وایي نو چې په هغې باندې هغه پوهېږي او د دې رټه سیسټم نه لږ موږ راوځو، لکه څنګه چې د ګورنمنټ هم پالیسي ده، د بورډونو هم پالیسي ده. نو په دغه طریقه به انشاءالله موږ کوشش کوو د دې لپاره موږ بھرپور پلانینګ کوو. جاوید ملنګ، برادر واړی.